حجاب په اسلام کې. حجاب د عزت د خوندیتوب وسیله. حجاب د قدر او درناوي وسیله ده. حجاب یو الهي امر دی، نه فردي. حجاب د اسلامي ارزښتونو ساتل او پالل دي. حجاب په اسلامي ټولنه کې د مسلمان خور زرین او دروند مقام دی. حجاب د اسلامي ارزښتونو او اساساتو درناوی دی. حجاب د الله جل جلاله د رضایت سبب دی. حجاب د قوي ایمان ستره بیلګه ده. حجاب اسلامي اصولو ته پوره غاړه ایښودل دي. حجاب په اسلامي ټولنه کې د غربي پدیدو مخنیوی. حجاب کلتوري او فرهنګي شتمني.